د احساس ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلامونه ستړي مشئ. نن غواړم د نړۍ په تاریخ کې د یوې بلې مهمې او خونړۍ پیښې په اړه خبرې وکړو. تېره ویډیو کې مو د لومړۍ نړیوالې جګړې د لاملونو او پایلو په اړه خبرې وکړې چې څنګه هغه جګړې نړۍ ته ستر بدلونونه راوړل، خو هغه یوازې د یوې ډېرې لویې تراژیدۍ پیل و. نن موږ د دوهمې نړیوالې جګړې په اړه خبرې کوو، د یوې داسې جګړې په اړه چې له 1939 میلادي کال څخه تر 1945 میلادي کال پورې نړۍ په جهنم بدله کړه. دا جګړه یوازې د ټانګونو، الوتکو او بمونو په وسیله نه وه، دا د انسانیت، تمدن او عدالت لپاره یوه ستره ازموینه وه. دا جګړه د نړۍ د نقشې د بدلولو، د هېوادونو د پریکړو او حتی د بشر په ذهنونو کې د یو اوږد اغیز پرېښودو سبب شوه. خو تاسې به فکر کوئ چې دومره ستره جګړه څنګه او ولې پیل شوه؟ آیا دا یوازې د هټلر شخصي خواهش و یا دا چې نړۍ د دې لپاره لا له وړاندې چمتو شوې وه؟ زموږ بحث نن همدې پوښتنو ته ځواب ورکوي. دا د هغو پیښو، غلطو پریکړو او نړیوالو سیاستونو کیسه ده چې نړۍ یې په داسې یوې جګړې کې ډوبه کړه چې میلیونونه خلک یې قرباني کړل. راځئ چې د دې جګړې اصلي دلایل په ژوره توګه وڅېړو. درنو لیدونکو، که تاسې تر اوسه د احساس ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده چې همدا شیبه یې سبسکرایب، لایک او له نورو دوستانو سره شریک کړئ، ترڅو په راتلونکي کې هم له همداسې معلوماتي ویډیوګانو څخه برخمن شئ. د هرې جګړې پیل د هغې تر شا په شالید یا بیکګراوند پورې تړلی وي. د دویمې نړیوالې جګړې ریښې د لومړۍ نړیوالې جګړې پایلو ته ورګرځي. هغه جګړه چې په 1918 میلادي کال کې پای ته ورسېده. نړۍ ته یې د سولې ژمنې ورکړې، خو په حقیقت کې یې نوې شخړې رامنځته کړې. مثلا په 1919 میلادي کال کې د ورسای په نوم یو سند لاسلیک شو. دې تړون جرمني ته داسې سخت شرطونه وضع کړل چې په واقعیت کې د دې هېواد او هېوادوالو په زړونو کې د انتقام اور بل کړ. لکه د ورسای د تړون مطابق جرمني مجبور و چې د لومړۍ نړیوالې جګړې د ملامتۍ له خاطره درانده تاوانونه پرې کړي. دا تاوانونه دومره درانده ول چې د جرمني اقتصاد د کلونو لپاره وځپه. خلک بیکاره شول، د خوراکي توکو بیې لوړې شوې او عامو خلکو ډېرې سختۍ وګاللې. د تړون په اساس جرمني مجبور شو چې خپله ځمکه، پوځ او نړیوال حیثیت له لاسه ورکړي. دې حالت د جرمني په خلکو کې د بې عزتۍ احساس رامنځته کړ او ډېر خلک یې د خپل هېواد د دې وضعیت لپاره غوسه کړل. د دې تړون له کبله په جرمني کې سیاسي او اقتصادي بې ثباتي زیاته شوه. دې حالاتو د یو داسې مشر لپاره زمینه برابره کړه چې خلکو ته د بدل د اخیستلو ژمنه ورکړي. په همدې وخت کې ادولف هټلر او د هغه نازي ګوند راپورته شو. هټلر خلکو ته وویل چې د جرمني د ټولو ستونزو اصلي لامل د ورسای تړون، یهودیان، کمونستان او د نورو هېوادونو توطیې دي. هغه خپلو خلکو ته د یو قوي جرمني تبع په توګه ژمنه ورکړه او ورته ویل چې د دوی ملي غرور به بیرته ژوندی کړي. هماغه و چې په 1933 میلادي کال کې هټلر د جرمني مشري په لاس کې واخیسته او ډېر ژر یې د هېواد سیاسي او اقتصادي نظام په خپل کنټرول کې راوست. هغه په ځانګړي ډول پوځ بیا جوړ کړ چې دا د ورسای تړون ښکاره سرغړونه وه. هټلر خلکو ته دا باور ورکړ چې د جګړې له لارې دوی کولی شي خپل پخوانی قوت او حیثیت بیرته ترلاسه کړي. د دوهمې نړیوالې جګړې د پیښېدو د نورو لاملونو په توګه د نړۍ د سیاسي وضعیت او د نورو هېوادونو د کړنو څخه هم یادونه شوې. لکه مسولیني په ایټالیا کې د فاشیزم مشري وکړه. هغه هڅه کوله چې د روم پخوانۍ امپراتوري بیرته راژوندۍ کړي. په اسیا کې جاپان هڅه وکړه چې خپل ځواک پراخ کړي. دوی په 1931 میلادي کال کې د چین منچوریا سیمه ونیوله او د نورو آسیایي هېوادونو نیولو ته یې هم مخه وکړه. له بل پلوه په شوروي اتحاد کې استالین د خپل هېواد ځواک پراخولو لپاره کار کوه، خو کمونیزم او فاشیزم په نړۍ کې یو بل ته سخت ټکرونه وو. د دغو علتونو سربیره تاریخ پوهان او تاریخ لیکونکي د ملګرو ملتونو نړیواله ټولنه هم ګرمه بولي او وایي چې دوی د نړیوال امن په ساتلو کې په بشپړه توګه پاتې راغلل. مثلا کله چې جاپان په 1931 میلادي کال کې په چین یرغل وکړ، ملګرو ملتونو هیڅ جدي اقدام ونه کړ. کله چې ایټالیا په 1935 میلادي کال کې په ایتوپیا برید وکړ، بیا هم هیڅ غبرګون ونه ښودل شو. په 1938 میلادي کال کې چې هټلر د اتریش او چیکوسلواکیا ځینې برخې ونیولې، اروپا او نړیوالې ټولنې یوازې ننداره کوله. دا ټولې ناکامۍ د دې سبب شو چې فاشیستي هېوادونه په خپلو کړنو کې لا زړور شي. د جګړې د پیل د عمده وروستي ټکي په توګه د پولنډ د یرغل یادونه د تاریخ لیکونکو لخوا په ډیرو ځایونو کې شوې ده.
لکه په 1939 میلادي کال کې هټلر له روسیې سره یوه پټه موافقه وکړه چې دواړه هېوادونه به د پولنډ په ویشلو کې یو بل سره مرسته کوي. د همدې تړون له مخې په 1939 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې جرمني په پولنډ یرغل وکړ. برطانیه او فرانسې چې مخکې هټلر ته ډېر نرمښت ښودلی و، دې ځل یې له جرمني سره د جګړې اعلان وکړ او په همدې توګه له دې ځایه دوهمه نړیواله جګړه پیل شوه. ګرانو لیدونکو، د دویمې نړیوالې جګړې پیل یوازې د څو کلونو یا څو پیښو نتیجه نه وه، بلکې دا جګړه د هغو اوږدو غلطو پریکړو، سیاسي بېثباتۍ او د نړۍ د سترو ځواکونو د ځان غوښتنې پایله وه. په راتلونکي ویډیو کې به د دې جګړې پایلې او اغېزې وڅېړو چې څنګه دې جګړې د نړۍ نقشه او راتلونکی بدل کړ. تر هغې ښې چارې.